د چرګانو روزنه او اداره یوازې د دانې ورکول نه دي، بلکې دا یو علمي، مدیریتي او دوامداره نظارت غواړي. یو بریالی فارمر هغه دی چې د هغه پلان مناسب چاپیریال او د صحیح مدیریت لاندې پر مخ لاړ شي. د چرګانو په روزنه کې 8 ټکي ډیر مهم دي. اول، د چرګ د عمر مطابق روزنه. چرګ په مختلفو عمرونو کې مختلفې اړتیاوې لري. د ژوند لومړی یعنی اول نه تر 2 ورځو کې چرګ ډیر حساس وي، تودوخې ته، پاکو اوبو ته، انرژۍ ته لرونکي خوراکو ته اړتیا لري. له 2 نه 21 ورځو پورې د هډوکي عضلاتو بدن بنسټ جوړیږي، نو پروټین ډیر مهم دی. د وزن اخیستلو مرحله 21 ورځې وروسته پروټین پلس انرژي او ځای باید موجود وي تر څو عضلاتو جوړښت یې چټک شي. که عمر سره سم خوراک ونه کړه شي، وده ټکنۍ کوي. دویم نمبر، پاک، وچ او صحیح محیط. د چرګ کوټې پاکوالی هغه اصل دی چې ډیر خلک یې کم پرمختګ ورکوي، خو حقیقت دا دی لوند بستر مساوي کېږي بکتریا پلس ناروغۍ، مساوي کېږي وزن کمیږي. وچ بستر مساوي کېږي سالم چرګ پلس ښه وده. یعنی بستر باید نرم، وچ او بې بویه وي. هر 3 نه 5 ورځې وروسته باید بور بدلو. دریم نمبر، مناسب د اوبو مدیریت. چرګ بدن تقریبا 90% اوبه لري. هر ورځ پاکي او تازه اوبه. د اوبو ډبولي دي سویرګي کې خدای شي تر څو کومه دوايي پکې وي د لمر وړانګې ورته ضرر ونه رسوي. د اوبو ځای باید لوړ وي د عمر په حساب تر څو چرګ پکې بور ونه غورځوي او خپې هم کوي شي. که د اوبو رنګ بدل شو، سمدستي باید بدل شي. پاکي اوبه مساوي کېږي ښه هضم پلس ښه خوراک پلس ښه وده. څلورم نمبر، مناسبه تودوخه او هوا. تودوخه د چرګ په ژوند کې د زړه حیثیت لري. تودوخه کمه وي، چرګ یخ وهي، خوراک نه خوري، وزن نه اخلي. که تودوخه زیاته وي، چرګ تنفسي مشکلات پیدا کوي، هضم کمزوری کېږي. یعنی که هوا زیات توده وي او که زیاته یخه وي، نو تاوان رسوي چرګ ته. هوا باید تازه وي خو سړه یا تیزه نه وي. هوا کې باید د امونیا بوی نه وي. پنځم نمبر، هضمي سیستم ته ملاتړ ورکول. کله کله چرګ ته باید د کولمو د روغتیا لپاره طبیعي مواد ورکړل شي، یعنی هوږه، د مڼې سرکه، پروبایوټیک، چې په دې 3 وړو ویډیو مې هم جوړه کړې. دا کار د چرګ د معافیت سیستم قوي کوي او وزن اخیستلو سرعت زیات. شپږم نمبر، د چرګ چلند، روزنه او مشاهده. هو، چرګ خبرې کوي، خو د خبرو پر ځای د حرکت او چلند له لارې. که چرګ فعال وي، مساوي کېږي د صحت بخوي. که چرګ غلی وي، په یو کونج کې کینی، خطر نښه ده. که خوراک کم کړي، هضمي ستونزه لري. که په فارم کې ګډه وډه الوتنه کوي، چاپیریال مناسب نه دی. هوښیار فارمر د چرګ هرې ورځې چلند ته ګوري. 9 نمبر، د ناروغیو مخنیوی. Prevention is better than treatment. چرګ د فارم اداره نه ده، بلکې جګړه ده د ناروغۍ سره. د ناروغۍ مخنیوی دی. پاکوالی، وچ محیط، منظم څار، مناسب خوراک، د ناروغ چرګانو کرنټین د ټولو د ناروغۍ خطر کموي. 8 نمبر، د فارم منظم ثبت او یادښتونه. بریالي فارمداران یو ګډ راز لري. دقیق یادښتونه، د خوراک اندازه، د اوبو مصرف، د وزن پرمختګ، د چرګانو مرګ او زیان شمیر، ورځنۍ هوا او تودوخه په خپلو یادښتونو کې نیسي لیکي. په عادتونو پوه فارمر په نتیجه پوه فارمر دی.